تاسو نه ډېره مننه مونږ کوو وروره چې تاسو مونږ سره دونه کومک وکړو. تاسو سره دې الله ښه وکړي. زمونږ په کور کې د یو شي دا رقم نه لګېږي. بچیان مې واړه دي. بس د الله علم نیولې ده. تاسو سره د الله ښه وکړي چې مونږ سره تاسو کومک کوئ، زمونږ پوښتنه کوئ. بس خبرې مې په زړه کې ډېرې دي. څه به مونږ ووایو؟ چا ته به مونږ خپل فریاد وکړو؟ تاسو سره د خدای ښه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کله چې مونږ په یتیمانو تیریږو، د بېوزلانو حالات ګورو، نو زړه مو د غمونو نه ډک شي. خو چې بیرته ورته امکانات برابر شي، لاسرسی ورته وشي، نو الحمدلله بیا سړی په د خوشحالۍ نه په کالیو او جامو کې نه ځایږي. نن هم د خوشحالۍ ورځ ده. نن ډېر زیات خوشحاله یو چې هغه یتیمان چې دوی د خوراک لپاره هیڅ نه لرل، وچې شونډې ګرځېدله، نن مو وشو کولی چې د دوی په وچو شونډو باندې خوشحالۍ راوړو، مسکا ورباندې خوره کړو. نو نن داسې یو ساحې ته راغلي یو چې د ښار نه لرې پرته سیمه ده. دلته کلونه جنګونه شوي دي، ډېر ځوانان پکې تباه شوي دي. نو د دې کونډو یتیمانو پوښتنې ته راغلي یو، خوراکي توکي مو ورته راوړل او یتیمان مو خوشحاله کړل. نن د 2022 کال د جنوري د میاشتې 12 تاریخ دی چې مونږ دې ساحې ته راغلي یو. دغه یتیمانو ته مرسته راوړو.